السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید ده چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه د شهزاد محمدي یو عکس تاسو به کتلی په فیسبوک او ټویټر کې ډېر زیات شیر سوی ده، بلکې انټرنیشنل رسنیو کې یعنې ټوله دنیا ورنه خبره سوې ده چې شهزاد کوم کار کړی ده. زه وایم فکر نه کوم مخکې کرکټ کې دغسې چېرته سوي، ځکه دغه د جمعې ورځ وله دغلته باران کې دغه بنګلادیش پریمیر لیګ کې دوه لوبې ترسره کېدونکې ول، هغلته باران و د وقفه وله، هغه لوبې بیا هم نه سولې که نه، خو دغه لوب په دوران کې شهزاد محمدي دغلته سګرټ لګولی و چې دغه عکس بیا ورنه ویستل سوی ده چې دی د یعنې د میدان منځ کې سګرټ وهي. خو بل طرف ته د باندې بیا دغسې کوم بندیز خو فلحال ورباندې نه ده لګېدلی، دغه کوم ټیم له طرف نه دوی شهزاد اخیستل سوی، دوی ته یې وارننګ ورکړی ده چې دغه کال دې غلط کړی ده او بیا شهزاد ورنه بخښنه هم غوښتلې وله. نو که موږ راسو دغه ته یعنې دغه سره یعنې ښه کار یې نه ده کړی، دغه سره د یو قسمه د افغانستان بدنامي هم ورنه جوړېږي. او بل دا شهزاد محمدي تاسو وګورئ چې فټنس باندې دا بیخي لاپروا ده، یعنې فټنس باندې دومره کار نه کوي. او تاسو وګورئ نن یې داسې حرکت کړی ده چې یقینا ډېر یو دغه سره د خپل نوم هم خرابېږي، د افغانستان نوم هم خرابېږي. نو د ما په نظر باندې خو شهزاد محمدي یعنې ټول نه غټ مشکل د ده همدغه فټنس ده، د ځان باندې خیال نه کوي، خوراک هم ډېر زیات کوي که نه. او نن یې ګوره دغسې حرکت هم وکړه د جمعې په ورځې میچ کې. نو دغه خبرو زیاتره ملګرو دغسې پوښتنه کوله د شهزاد محمدي یعنې کوم کار کړی ده باندې بندیز لګېږي که نه لګېږي. بندیز خو فلحال د باندې یعنې کوم قسمه بندیز پرې نه لګېږي، خو دغه سره د ده نوم خرابېږي، د افغانستان نوم خرابېږي. او کرکټ کې یعنې دغسې سګرټ په میدان منځ کې وهه، هغه هم د ټولو خلکو مخ کې، نو دغه دومره ښه کار نه ده که نه. نو بل که موږ راسو یو سپورټس مین یو کرکټر ته یا یو ورزشکاره ته دغسې لازمه نه ده چې دی سګرټ ووهي که نه. نو سګرټ د هغه لپاره هم صحت لپاره هم دومره ښه نه ده، او بیا چې کرکټر یې ووهي نو هغه ته خو بیخي نه ده په کار چې دغسې هغه وکړي، یعنې سګرټ ووهي په میدان منځ کې. نو دغه یو عکس زیات نشر سوی، نو ما غوښتل چې زه تاسو سره واضحه کړمه. تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ، او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ. او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.